زه هغې مسلمانانو ته خصوصا د مصر مسلمانانو ته چې د رفح ښار سره سرحد ورسره لري د دوی دغه بمباري په سترګو باندې ویني، زه ورته وایم چې تاسې دغه خپلې غوښې وینې او د خپل ځانونه مو څه وخته ساتلي دي. والاشخاص انما تزداد شوكتها حده وسخونه. زه د سعودي علماء ته دا وایم ونقولهم للعلماء الامه الاسلاميه اين علماء الاسلام؟ لأنكم أهل الوطن الحقيقيون ولكم حق لتقرير هؤلاء اليهود في إسرائيل. ونقول فقد قال الله سبحانه الحمد لله دلته مسلمانان ستانو دا سرحدات خلاص کته خاصه په جنگ وسره کېله ته خو یو من وازمه یا ولن ترضى عنك الله العزيز. أيها الجمهور أيها الجمع الكريم، أولا العملية الشنيعة النكراء فلسطين بخامخ آزاديږي، فلسطين به الله جل جلاله یو ځل بیا د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د پلارویانو په لاس باندې فتح کیږي. نو راشئ همدا نن نتنیاهو نړیوالې محکمې ته معرفي کړئ او په دار باندې وځړوئ. خپل اعلانات دلته خپاره کړئ. موږ مو سوداګري تر زرګونو وګړو رسوو. د لا زیاتو معلوماتو لپاره اړیکه وکړئ 090 2 980 10. دلته د اسلامي امت یو زړور قهرمان مجاهد دکتور اسماعیل هنیه تقبله الله د فاتحې د مراسمو په مناسبت باندې د افغانستان د اسلامي امارت چارواکي او قانونکي د افغانستان شهادتپال او علمپال او غزافال ملت هغه دلته راغلی دی د خپل یو مسلمان ملت چې هغه د فلسطین ملت دی د هغوی سره د دغه ستر شهید او بلکې د ټولو شهیدانو سره خپله خواخوږي او همشریکي کوي او خپل اظهار د غم او خفګان ورسره کوي. الله عز وجل د دکتور اسماعیل هنیه تقبله الله شهادت خپل عالی دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. زه یو پیغام پرېږدم د ټول امت لپاره که مونږ نن خپل ځانونه د امت په مادیاتو نه راووځو او په معنویاتو باندې ځانونه سنبالو. معنویات د یو امت داسې ځواک دی چې د هغې مقابله هیڅوک هم نشي کولی. که چېرته نن د امت ځوانان هغه د خواهشاتو د ګرداب نه راووځي او د غرب نه متاثر نشي، د غرب د ټکنالوژۍ نه او د غرب د اقتصاد نه د هغې نه متاثر نشي او راوځي د شهادت او د ایثار او د قربانۍ میدان ته، هغه خامخا به انشاءالله مسلمانان هغه څنګه کېږي برلاسي کېږي. ځکه کافر په بل لغت باندې نه پوهېږي. الکفار لا یفهم الا بلغت الواحد لغت الجهاد والاستشهاد. کفار فقط د جهاد او د استشهاد په ژبه باندې پوهېږي او مسلمانان چې یوازې او یوازې دین د الله او مسلمانان سره لوړي کېږي، یوازینۍ لاره یې زموږ اسلام
هغه جهاد ښودلی ده. تاسو وګورئ په مکه معظمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله دعوت وکړي، محدود کسان هغه مسلمانان شول، د ارقم بن ارقم رضی الله عنه په کور کې. خو کله چې الله عز وجل ورته د هجرت امر وکړي او دی مکې مدینې منورې ته تشریف، الله عز وجل ور باندې جهاد فرض عین کوي. بیا د جهاد په واسطه باندې چې غازی افغانستان د شهداو خاوره د غازیانو خاوره هم شاهد ده چې د افغانستان په جنتی خاوره او په دغه شهادت فال خاوره باندې هغه د مدینې منورې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه مبارکان هغه په شهدای صالحین کې هم دفن دي او په شاد شمشیره ولی کې لایث ابن قیس او عبدالله ابن عباس که چیرته اسلام په لمانځه باندې مخ ته تللی بیا به هغه صحابه کرام د مکې معظمې نه راتلی، ځکه په مکه معظمه کې یو لمونځ هغه په 100,000 منځونو باندې دی. نو اسلام چې په مخ باندې ځي، کفر چې مغلوبه کیږي هغه یوازې او یوازې په جهاد باندې کیږي، هغه یوازې او یوازې د مرګ نه ډار ختمول چې انسان په ځان کې د مرګ ډار ختم کی. لکه حدیث دی ابو داود شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په امت به کفار داسې راټول شي لکه خلک چې ډوډۍ ته راټولېږي. حضرت ثوبان صاحب ورته یا رسول الله دې وخت کې به موږ کم وو، رسول الله ورته تاسو به ډېر وئ، خو به مثال به مو داسې وي لکه د اوبو په سر چې ځګ وي. وایي د دې سبب څه شی ده؟ وایي سبب یې دا ده چې تاسو به محبت د دنیا غوره کوئ او له مرګ نه به ډارېږئ. زه هغې مسلمانانو ته خصوصا د مصر مسلمانانو ته چې د رپا ښار سره هم سنګر هم جوار دي، سرحد ورسره لري، د دوی دغه بمباري په سترګو باندې ویني، زه ورته وایم چې تاسو دغه خپلې غوښې وینې او د خپل ځانونه مو څه وخته ساتلي دي چې نن وخت کې تاسو د اسلام په غم باندې د قدس چې هغه د مسلمانانو د ټولو قبله ده د هغې په غم باندې غمجن نه یاستئ، په درد باندې درمن نه یاستئ او د تاسو هغه اخوت به څه وخت ښکاره کېږي، ستاسو همدردي به څه وخت ښکاره کېږي، ستاسو به هغه جذبه به څه وخت ښکاره کېږي چې د فلسطین مظلوم مسلمانانو باندې د نړۍ ټول کفار راجمع دي. الکفار ملت واحده الاسلام ملت واحده، کفار ملت واحده دي او مسلمانان ملت واحده دي. کفار نن راجمع دي، د اقصا خویندې دلته چیغې راوهي په ټوله نړۍ کې، ځکه دلته دوی شهادت فال ځوانان ویني، دلته دوی د شهادت سره مین ځوانان ویني، ځکه د فلسطین خورکۍ یوازې او یوازې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان نه اټوم لري نه قوي اقتصاد لري، خو پوهېږي چې دلته شهادت فال ځوانان شته، دلته داسې ځوانان شته دي چې هغه په باروتو کې خپل ځانونه کینوي او د کفر منځ ته ځانونه رسوي. دلته د برا بن عازب رضی الله عنه او د حضرت طلحه صاحب او خالد بن ولید او ضرار بن ازر رضی الله عنهم د هغې ورونونه دلته په افغانستان کې موجود دي. زه د امت علماو ته خصوصا یو پیشنهاد لرم، هغه پیشنهاد دا دی چې ای د امت علماو که نن تاسې خولې خلاصې کوئ او د زندان نه ونه ډار شئ او حق ووایئ، دا امت به انشاءالله تاسې د خواهشاتو نه راوباسئ د ایثار او د قربانۍ میدان. الله عز وجل رسول الله ته دا وظیفه ورکوي یا ایها النبي حرض المؤمنین علی القتال. زه د سعودي علماو ته دا وایم ونقولهم للعلماء الأمة الإسلامية أين علماء الإسلام وإسلاما؟ ونقولهم يا أيها الذين آمنوا إخواننا في فلسطين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن شاء الله تعالى په افغانستان کې که څنګه چې فتح راغله قربانۍ ورکړل شوې، زه د فلسطین مسلمانانو ته وایم تاسو قربانۍ ورکوئ، مونږ او تاسې د مرګ په دروازه کې او د مرګ په لاین کې ولاړ یو. که یو څوک د مرګ په دروازه کې ولاړ وي او د دنیا نه رخصت کېږي، ښه دا ده چې زه الله تعالی ته په سرو وینو کې ورشم، ځکه زمونږ محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې غاښ شهیدان شوي. د محشر په ورځ ماته شرم دی چې زه جوړ ولاړ وم، د محشر په ورځ ماته شرم دی چې د ما رسول الله په نس پورې تیږې تړلې وي او ما د الله د دین دپاره ځان نه وي وږی کړی، ځان مې نه وي مهاجر کړی. که د الله دین ای مسلمانانو دین دی هغه که یوازې په لمانځه مخ ته تللی، رسول الله ولې په توره شپه د مکې په غرو کې تاوېده یوازې او یوازې هجرت یې کوله، ولې په احود کې محاصره کېده، مخې شهید کېده، غاښې شهیدان کېدل او د خندق په غزا کې ولې رسول الله په نس پورې تیږې تړلې؟ یوازې او یوازې ای د نړۍ مسلمانانو د اسلام د کامیابۍ یوه لاره ده، هغه جهاد دی. زه ځوانانو ته وایم نن امت مظلوم دی، نن که صلاح الدین ایوبي نشته راځئ مونږ او تاسو له ځانه صلاح الدین ایوبیان جوړ. دا کېدای شي، داسې څوک نه وایي چې زه صلاح الدین ایوبي نشی کېدی. راځه الله ته ځان تسلیم که، معنویات په ځان کې پیدا که، د خواهشاتو نه لرې ووسه، د الله خوف په ځان غالب که او شپه ورځ د الله د دین غم هغه په ځان باندې غالب که. خامخا به دغه دین او
د نړۍ ګوټ ګوټ ته هغه په جهاد باندې رسیږي. کفار په دې باندې نه کېږي چې د خدای په لحاظ د رسول په لحاظ. دلته په افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت ادام الله عز وجل د دغه امارت تر قیامت قیامت قائم او دائم وګرځوي. الله دې نمایندګانو ته موږ هم د نظام نمایندګان یو. الله دې صحیح نمایندګۍ توفیق راکړي چې دغه نظام صحیح نمایندګي وکړو. ځکه موږ الله اکبر په صهیونیستانو مرګ په امریکا زنده باد علماء حق. په آخر کې یوه خبره زه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتح الله اعظم یم د میدان وردګ ولایت څخه راغلی یم. دلته په نننۍ راټولېدنه کې مو یوازینی هدف دا دی چې اسلامي امت ته وښیو چې د فلسطین یا د غزې قضیه دا یوازې د فلسطینیانو پورې مربوطه نه ده، دا یوازې تر عربي ملتونو پورې مربوطه قضیه نه ده، دا د ټول اسلامي امت قضیه ده او د دې په ننګه باندې به موږ همیشه راوتلي یو. موږ دلته خپله قرباني ورکړې ده. هغه څوک چې د غاصب صهیونیستي رژیم تر شا ولاړ دي، هغوی د دې ملک څخه موږ د الله جل جلاله په نصرت باندې په زور شړلي دي. زه د امت ځوانانو ته یو پیغام ورکوم، فلسطین به خامخا ازادیږي. فلسطین به الله جل جلاله یو ځل بیا د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د پلارویانو په لاس باندې فتح کیږي. د امت ځوانانو را بیدار شئ، را ولاړ شئ، ځانونه د فکري لحاظه، د جسمانی لحاظه، په هر لحاظ باندې د فلسطین، د غزې او د اقصا ازادۍ ته تیار کړئ. د
د الله جل جلاله په حضور کې به د قیامت په ورځ موږ د فاتحینو د قدس او د اقصا کې راوځو. نړیوالې ټولنې ته چې همیشه دوی د حقوق بشر نارې وهي، چیغې وهي، آیا د غزې مظلومې میندې، د غزې مظلومې ښځې چې نن 7 میاشتې 8 میاشتې کېږي دوی له خاورو سره خاورې کېږي، د دوی اوبه نه ورته رسېږي، دوی ته ډوډۍ نه رسېږي، که تاسو رښتیا دغه داعیه د تاسو کاذبه داعیه نه وي، که تاسو رښتیا درواغجن نه وئ، که تاسو یوازې دغه حقوق تر غربه پورې محدود نه وي، نو راشئ همدا نن نتنیاهو نړیوالې محکمې ته معرفي کړئ او په دار باندې وځړوئ، ځکه په نړیواله سطحه باندې تر نتنیاهو ستر تروریست، تر نتنیاهو ستر مجرم نن نشته دی. که تاسو د ګونتنامو په زندان کې مظلوم مسلمانان په ابد زندان باندې اچوئ، لومړی مستحق نتنیاهو دی، همدنن د امریکا راشي ولچک دې ورته واچوي او د غزې څخه د غزې د مظلومو مسلمانانو سینې دې بسم الله الرحمن الرحیم. زه د همسایه ملکونه دا غواړم چې په راس کې یو مصر ده، یو اردن ده، یو حزب الله ده چې دوی مشر حضرت نصر الله ده که نه، نصر الله په جنګ کې ښکېل ده ورسره. نصر الله صاحب ته دا وایم که په دې رښتیا باندې په جنګ کې ورسره ښکېلې، نو دلته افغانان شته الحمدلله، دلته مسلمانان شته، نو دا سرحدات یې خلاص کړه، ته خلاص په جنګ کې ورسره ښکېلې، ته خو یو موږ وازمایه. دا یوه خبره. دوهمه خبره د مصر سیسي ته وایم چې رفح ښار سره یې تا ګوره ډېر اوږد سرحد ده او په مسلمانانو یې اوبه بندې کړي. که چیرې په رښتیا دا مسلمانانو کومک وکړه او ته یو پاچا یې او که دې ونه کړو، تاریخ به دې د یو غلام په صفت باندې پېژني او د یو فرعون په صفت باندې پېژني. او دوهمه خبره د اردن د پاچا د عبدالله ته وایم ډېر غټ سرحد ورسره لرې. ګوره ما 15 کاله دلته تېر کړي، غټ سرحد ورسره لرې، 18 متره دیوالونه دې ورته وهلي، دا ورانېږي. که چیرې دې مسلمانانو مرسته دې وکړه، عبدالله پاچا ته وایم چې دا یو ملک ده، که چیرې سرحد دې خلاص کو او د مسلمانانو غمه دې وکړه، نو موږ دې منو چې ته د مسلمانانو یو رهبر یې. او که چیرې د مسلمانانو مرسته دې ونه کړه، نو نړۍ به دې او تاریخ به دې د غلام په صفت پېژني او د یو فرعون په صفت، د یو غلام په